سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې جیمیل اکاونټ جوړ کړو. تر هر څه مخکې ولاړ شئ ګوګل ته او هلته به ولیکئ کریټ جیمیل اکاونټ. کریټ جیمیل اکاونټ کلیک وکړو، لاندې به راسئ، لاندې چې راسئ دا کریټ یور جیمیل ګوګل اکاونټ دې باندې به کلیک وکړئ. ایډ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ، نوی اکاونټ ستاسو جوړوئ. ویټینګ انتظار ورته وکړئ. نو دا وګورئ چیکینګ انفارمیشن، دلته به کریټ اکاونټ باندې دا لاندې چې کوم دی دې باندې به کلیک فور مای سیلف. مثلا زه خپل نامه باندې اکاونټ جوړوم، ما سره زوړ اکاونټ نقیب ودان نوی اکاونټ جوړوم، نقیب الله ودان، نقیب الله ودان به ولیکئ. مطلب تاسو کوم نامه باندې جوړول غواړئ هلته جوړېږي. نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. هلته کوم ستاسو د برډ ډے ستاسو کوم د پیدایښت ورځ دغه به ورکړئ. ما مثلا 12 مارچ 1999 ده. تاسو کوم دی جنډر میل ورکړئ. دا پاسنی چې کوم ښکارېږي نقیب الله ودان تر ټولو دا ماته ښه ښکارېږي، چې کوم تاسو ته غوره ښکاري هغه انتخاب کړئ. په نیکسټ به کلیک وکړئ. خپل د خوښې یو پاسورډ به ورکړئ چې تر 8 حروفو پورې وي. مثلا زه ورکومه نقیب 1 2 لاندې خو د سر حروف باید غټ وي، مطلب ان باید غټ وي. تاسو په نامو کې که هر څه وي بس چې سر حروف یې د غټو حروفو وي. لاندې یس آی وین باندې به کلیک وکړئ. نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. ستاسو اکاونټ ریډي شو. آی اګري، ستاسو اکاونټ ریډي شو، تیار شو. د نورو خپلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.